د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو د مخنیوي او چاپیریال ساتنې لپاره د نویو هڅو پیل کېدل. ریحا موسسې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې سره په همغږۍ د چاپیریال ساتنې په برخه کې د عامه پوهاوي ځانګړي پروګرامونه پلي کوي ترڅو هیوادوال د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو او چاپیریال ساتنې په اړه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړي. د همدغه هڅو په لړ کې د ریحا موسسې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې او د خپلواکو خبریالانو د ټولنې په همغږۍ سره د هیواد د پلازمېنې اړوند رسنیو خبریالانو ته د چاپیریال ساتنې په اړه روزنیز سیمینار جوړ شو چې د رسنیو خبریالانو د مسؤلیتونو په هکله پکې نوي بحثونه ترسره شول. موضوعاتی که در برنامه گنجانیده شده بود واقعا مفید بود و ما از کسایی که در این راستا زحمت میکشند دیگه خواهش ما است که از این برنامه بیشتر در نظر داشته باشند تا اینکه ما بتانیم بیشتر چیزهایی را در قسمت مسائل محیط زیستی بیاموزیم. موږ د ریحا مؤسسه او د چاپیریال ساتنې د ادارې په مرسته د دې په هڅه کې یو چې څنګه وشو کولی چې په دغه برخه کې خبریالان وروزو او دوی وشو کولی چې د مفاهیمو او د اساساتو د پیژندلو سره داسې راپورونه او ګزارشونه جوړ کړي چې د افغانستان د دغه وضعیت د بدلون په دغه باندې مثبت او مؤثر تاثیر وکړي. په دغه روزنیز سیمینار کې د چاپیریال ساتنې د ارزښت په اړه نوي معلومات وړاندې شول او له خبریالانو غوښتنه وشوه ترڅو د ټولنې وګړو ته د رسنیو له لارې ځانګړې خپرونې وړاندې کړي. چېرته موږ او تاسې په دې کې لاس سره یو کو په عامه پوهاوي کې دا موږ او تاسې ډېر زیات لاسته راوړنې په دې اړخ کې ولرو ځکه د عامه پوهاوي دپاره موږ علماو سره مجلسونه هم کړي بیا هم ورسره کوو د سپین ږیرو سره هم کوو د مسؤلینو سره هم مجلسونه کړي دي چې هغوی په دې اړخ کې باید کار وکړي. خو مخکې ما تاسو ته وویل چې رسنۍ کولی شي چې جامعه په یوه لاره باندې روانه کړي نو تاسو به کوشش کوئ چې زموږ سره په دې اړخ کې لاس یو کړئ. رسانه‌ها به عنوان یک وسیله و ابزار بسیار قدرتمند در آگاهی دهی در قسمت تغییر اقلیم و آسیب‌های محیط زیستی بسیار مهم هستند و بسیار مؤثر هستند. رسانه است که میتونه هم برای مردم در قسمت آگاهی دهی بده و هم حکومت در این راستا متوجه مسئولیت‌هایش بسازه. نقش رسانه ها در جوامع بسیار کلیدی است، خصوصا در بخش آگاهی رسانی. آگاهی رسانی پیرامون تمام موارد باز موضوع محیط زیست که یک اصل است برای زندگی بشریت از اهمیت بسزای برخوردار است. ترویج فرهنگ محیط زیستی، رسانه ها در ترویج فرهنگ نقش بسزایی را دارند و در صورتی که معلومات تکنیکی محیط زیستی و تغییر اقلیمی با دانستنی های محیط زیست رسانه‌ای یک جای شود میتونه ما در جامعه یک تغییر بسیار خوبی را در پیرامون حفاظت محیط زیست و سازگاری با تغییر اقلیم داشته باشیم. د رسنیو دپاره د مسئولینو دپاره د متخصصینو دپاره دغه شان روزنیز پروګرامونه جوړ کو دا به ډېر یو عمومي پروګرام وي. دا یادونې وړ ده چې د لویو صنعتي هیوادونو د نه پاملرنې له امله ورځ تر بلې د اقلیمي بدلون ناوړه اغېزې زیاتېږي چې د ځمکې تودوخه د لوړېدو په حال کې ده او د زیاتو سیلابونو راوتلو زلزلو او نورو ناوړه بدلونونو د رامنځته کېدو لامل ګرځېدلي دي. که څه هم افغانستان د اقلیمي بدلون او چاپیریال د ککړتیا په برخه کې کمه ونډه لري خو د نورو صنعتي هیوادونو په ځانګړې توګه د چین هیواد د ناوړه اقلیمي بدلونونو څخه اغېزمن شوی دی.